الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. دا سورة البقرة دویم سپارہ شروع شولا آیت نمبر 142. دیز اولاد په تیر سپارہ کې د یهودیانو قباحتونه او دغوی صفات قبیحه بیان شو. اوس په دې حصہ کې چې دا دویمه سپارہ ده نو په دې کې د امت تربیت مقصود ده. دې سورته د دې حصے او د دې سپارې عنوان دی تربیت هذه الامه او دا طریقہ کار د سورته ال عمران هم دی او د سورته بقره هم دی. په سورته بقره کې اول د یهودیانو صفات بیان شو، بیا د امت تربیت دی، او په سورته ال عمران کې اول د عیسایانو تذکرہ ده او په اخر کې بیا د امت تربیت شوی دی. نو په دې حصہ کې با قوانین او آداب ذکر کیږي چې داغه تعلق د جهاد او د انفاق، تدبیر المنزل، سیاست مدنی، سلور خبرې په دې کې ذکر کیږي. بس هغه آداب او هغه قوانین به بیان شي چې داغه تعلق د سلور خبرو سره. نمبر 1 جهاد فی سبیل الله. نو په دې دیمه سپاره کې د جهاد ذکر دی، غزوه احد ذکر به کې راځي، ضمنن بدل غزوه بدر راشي. دویم د انفاق فی سبیل الله داغه مضامین به ان شاء الله بیانېږي. دریم نمبر دی تدبیر المنزل. دا اصطلاح شاه ولی الله رحمه الله دا تدبیر المنزل معنا کور پس جوړیږي، منزل کور پس جوړی سره داغه اصول پکې جوړ شوی دي، د خزه خاون، طلاق، رضاعت، نکاح وغیرہ وغیرہ. او سیاست مدنی معنا د خار سیاست، خار شهر بس جوړیږي، معاشره بس جوړیږي. او دا سره خبرې به دې کې اوس بیانېږي. سيقول السفهاء د دې ربط مخکې څه بیان کا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها مثلها کې نسخ بیان شوه. الله یمن آیتونه منسوخ کو. زمون په دین کې اول نسخ تحویل د قبله شوی دا، قبله څنګه بدل شوی دا وضاحت واه. یو قول د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ده چې نبی صلی الله علیه وسلم بجوان کې قبله یو ځل بدل شوی دا، تحویل د قبله یو ځل شوی. او جمهور مفسرین دا وایي چې تحویل د قبله دو ځل شوی. اول عبد الله ابن عباس راي وره وي نبی صلی الله علیه وسلم با په مکه کې چې کله منځ کوو منځ خدا به د حجر اسود او د رکن یمانی په منځ کې ولاړو او منځ به کوو د بیت المقدس صخره د کانی دا صخره د بیت المقدس او بیت المقدس. یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم په مکه کې منځ هم بیت المقدس ته، بیت الله ته منځ نه کوو، او د رکن یمانی او د حجر اسود په منځ کې به ولاړو. نو په داسې سیټ کې به ولاړو چې هم به مخ بیت المقدس ته خو ضمنن به مخ بیت الله شریف ته. لکه زه اوس زما مخ دې مرګره ته دی، نو دا دې دروازې ته هم دی واځه ته هم دی. په دې انداز باندې نبی صلی الله علیه وسلم عبادت کو. او وجه دا وا چې کعبه په مکه کې جنوب طرف ته وا، او په دغه جنوب طرف باندې بیت المقدس هم دی. یو سم باندې موږ کوي خدلته کې مکی مشرکان اعتراض نه کوي ځکه چې بیت الله ته اسم مخ دی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو مدینه منوره ته، په مدینه کې هم نبی صلی الله علیه وسلم بیت المقدس ته موږ کوي. اوس خبره بدل شوله، په مکه کې بیت الله شریف جنوب ته دی او اوس په مدینه کې شمال طرف ته پاتې کیږي. نو مکمل به خبره بدلیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د کعبه طرف ته اشاره وکړولو، بیت المقدس طرف ته مخ. چې بیت المقدس ته مخ کو د مکه مشرکانو اعتراضونه وکړل چې دا څنګه سړی د خپل دین د پلانونو پرې خودو، د در پلانو د نکاح قبله بیت الله شریف او لار بل طرف ته مخ. او ال یهودیان خوشاله شو په دی باندې چې نن زمون د دین منی، نن زمون د دین منی. رجع الى قبلتنا ولعله يرجع الى ديننا. نن زمون قبله ته مخ کو، سبب ان شاء الله زمون دین منی. خوشاله
دیو جن بعض علماء د لیکلي تألف لليهود الله دا ورته ویلو چې ته بیت المقدس ته مسکوا او د نبی رسول الله دا خواهشو چې بیت المقدس ته مسکوم يهوديان په خوشالي ځکه دا غي قبله ده. اعتراضونه شروع شو چې نبی رسول الله قبله بدل کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس بیت المقدس ته په مکه کې 14 میاشتې یا 19 میاشتې بیت المقدس ته مس کړی دی. دا یا په ځکه وایم چې 14 میاشتې روغې دي او د 19 میاشتې پکې ورځې دي. نو کدا کسر پکې حسابه نو بیا 19 میاشتې شي کنه حسابه نشپارس خلک وي نشپارس یا 19 میاشتې بیت المقدس ته منځو کو ولا د دوی پروپاګاندا کولا چې خپل پلان دې کدینه پرې خو دلې او بل يهوديانو ډېر غټ پروپاګاندا کوله چې سنه سه زمون سومن الله او بیا زمون دین او نبی رسول الله په دې خپو چرمان زما قبله د بیت الله شریف شي د ابراهيم عليه السلام قبله د زمون د پلان کوم قبله ده په دې کې ما خیر ډېر دی او ثواب پکې ډېر دی. بار بار چشمات کتن الله ورته چې فولي وجهك شطر المسجد. رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز پخین په موږ باندې ولاړ دی په مسجد بنو سلیمه کې 2 رکعات مون شوه دی او 2 رکعات پاتې دی. د موږ په دوران کې نبی صلی الله علیه وسلم راو ګرځیدو. نبی علیہ السلام راغې مکمل زنانه وزیلا او ورپسې بیا نارینه ودرېدل او دا غینه بعد زنانه ورسته پاتې شولې. خو نبی رسول الله مکمل راغی په کوم ځای چې زنانه ولاړې وخت ځای راغی لکه زنانه ورته اخر ودرېدلې اول به سړی ودرېږي بیا ماشومان بیا زنانه مکمل قبله بدل شول. رومبه روح منز نبی صلی الله علیه وسلم د مازیګر منز بیت الله ته وکړو. دا یو مشهور اختلاف دی چې رومبه منز کم شوه دی بیت الله شریف دا نسوګي مسبخین شوه دی. دویم قول د مازیګر دی دریم قول د سار دی. دې تطبیق داسې دی چې قبله بدل شوی د مسبخین په مسجد د بنو سلیمه په جمعات او روح منز نبی صلی الله علیه وسلم د مازیګر کړه دی بیت الله شریف ته. خو د قباء چې کوم جمعات ته د قباء جمعات او تر سبا د سار پر پته نه ولګیدل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبله بدل شوی ځکه په وخت د میډیا زمانہ نه وا خطو کتابت پکې میس کې نه شوی. نو قباء والا د سحر په منځ کې هم ولال دی او بیت المقدس ته مسکین یو ملګری راغی چې وکتل دی بیا بیت المقدس ته مسکین هغه بیا واو کو چې قبله خو بدل شوی د پرون د ماسپخین په مسکین راغی د پدې منځ کې راوتل یو رکعت یو طرف ته کړی د بل رکعت بل طرف ته. نو اول منځ بیت المقدس بیت الله شریف تر ماسپخین شوی دی نیم او روح بیا د مازیګر شوی دی او د قباء په جمعات کې په سبا باندې بیا قبله بدل شو. دا قول غلام ابن عباس دی چې قبله یو ځل بدل شوی ده او دا قول ابن عباس په دې وجه کړی دی چې په قران کې خود قبله د تحویل یو حکم دی یو ځل دوه حکمونه نشته. معلومیږي دا چې نبی صلی الله علیه وسلم اول بیت المقدس ته مسخدا قول ابن عباس. دویم قول جمهور مفسرین دی او عام صحابه کرام چې دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبله دوه ځل بدل شوی ده. څنګه دوه ځل بدل شوی ده؟ په مکه معظمه کې نبی صلی الله علیه وسلم مس قبله کعبه ته کو بیت الله شریف ته کو. نو بیا چې کله نبی علیہ السلام لاړ مدینه ته نو دلته دوه خبرې ساته درې خبرې درې. یو قول خو امام تبری کړی دی چې کان مخیرا بین المقدس او وبین الكعبه یو بین بیت الله چې نبی علیہ السلام اختیار چې صدق خدا وس قبله دی بیت الله ته مخ کې وکنا بیت المقدس ته. نبی علیہ السلام تألف لليهود والبيت الله ته مخ نکوم بیت المقدس ته. دا قول تبری دی. دویم قول په دې کې د امام حسن بصری د امام قرطبی ذکر کړی دی چې نبی علیہ السلام په اجتهاد باندې د څو وکړه لا چې وسو زسو کومه زدي بیت المقدس ته مسکون اجتهاد نبی علیہ السلام دی. او درې مشهور تفسیر دار چې نه دا هو په وحی شو وحی دوه قسمه یو وحی خفیده بل جلیدا وحی جلی قران دی وحی جلی حدیث دی. دا وخت نبی علیہ السلام تعالی بجره کې واچول دا حدیث دا موحده دته حدیث مشهور وایي. نو دا قبله بدل شولا او دا په حدیث باندې ثابت ده چې الله ورته ویلیو. نو نبی صلی الله علیه وسلم بیت المقدس ته شروع کو. نبی خلکو چون کې اعتراضونه کول يهوديان ویل زمون قبله ته مخ ان شاء الله دین ته براوړي التغو وی چې زمونږه د پلان نه کدنې پرې خو دو. نو نبی علیہ السلام بیا ارمان او چې واپس بیت الله شریف ته مخکمه بیت الله ته مسکون ول اسمه اشتباه واپس بیت الله ته راووتو. نو دا تحویل او نسخ دو ځل رااله یو ځل په قران ثابت ده بل ځل په حدیث مشهور باندې ثابت ده او په حدیث مشهور باندې نسخ جایز ده. نو دوه نسخ رااله فائدې اعلان ذکر شي چې کمی کمی فائدې پدې کړي چې بیت المقدس نه بیت الله شریف وحی رااله چې سيقول السفهاء. دا آیت یا تحویل قبله نه مخکې راغلی دی پیشن گوئی دی چې نبی علیہ السلام ته الله وی قبله دې بدلوم ورزان به اختلافات ته ټینګ کې اعتراضونه وکړي په دې او پروا نه کې.
دویم نمبر دا چې قبله بدل شولا نو دا غي وروسته خلکو اعتراضونه شروع کړل نو الله رب العالمین دا بیان وکړي چې کوم خلک ولګي وای با خپل کار کا سيقول السفهاء زرد وای دا کوم خلک سفهاء جمع د سفيه دا سفيه المعترض على عمل الرسول پیغمبر کو عمل جسو کې اعتراض کیا ته ویل کېږي سفيه کوم دا کوم سوق ابن کثیر لیکلی دی چې دا درې قسم خلک دي يهود مشرکان منافقان يهود مشرکان منافقان يهوديان قبل زمن قبله ته مخ کو دین ته راوړي مشرکان ویل د پلان کې دینه پرې هودو منافقان ویل ناشنا خبره ده کله یو طرف ته موسکی کله بل طرف ته موسکی دا کوم پیغمبر په خبره باندې اعتراض وکړو دا کوم شو من الناس د انسانانو د خلقنا ویل ما والله هم سشوار ولدی لرا دلیل والا ولکنه سوال ما والله هم سشوار ولدی لرا عن قبلتهم دخل قبلنا دخل قبلنا فل قبله کما یو نو دوانو تفسیر تا ذهن بوزا نو خپل قبله کاوله بیت الله ته مسکو نو بیت الله ک بیت المقدس ته کو نو بیت المقدس دا یو مسله ده چې د انبیانو قبله کما یو د انبیانو قبله بیت المقدس دا او کنه بیت الله شریف یو قول خدا ده چې د انبیانو قبله بیت المقدس دا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم بیت المقدس ته مسکو او ولس میاشتې بعد په مدینه کې بیا بیت الله ته مخ راوړو نو د انبیانو قبله بیت المقدس ته په اصل کې ځکه د قبله اول ویل کېږي قبله اول نو په دې قول باندې دا معلومه شولا چې اوس عیسایان بیت الشرق او يهوديان بیت اللحم یا صخره د بیت المقدس چې کوم مسکې نو دا قبله د ځان نه جوړې کړې دي ځکه د انبیانو قبله بیت المقدس دا او نبی اسلام دا قبله وا ځکه په حرم کې پکې مونږ کو مدینه کې کو او بیا ولس بیا شی بعد بدل شو یو قول دی او دویم قول دی چې نه ابراهيم عليه السلام چې کله کعبه جوړ کړل بیت الله شریف او دا غي رسول ټول انبیا هم دا قبله ده دا اختلاف کې دی ما والله من قبلتهم سشوارا ولا قبلنا التي ها كانوا عليها كانوا يصلون اليها جمز ورتكوا كانوا عليها منا كانوا يصلون اليها جمز ورتكوا قل ويوم لله المشرق ودل على فار مشرق من والمغرب مغرب دل على فار مشرق مغرب دلالي وكلم الله مشرق تمخوا كلو مغرب تمخوا على الله حكم دي يهدي من يشاء الى صراط مستقيم يهدي هدايت کی من اچا دے شاو چې وړي الى صراط مستقيم نه الى طرف تا او الله بغوی رحمه الله ویلي دي چې کله قبله بدل شو ډېر خلکو دین پرې خو ډېر خلک مرتد شوي دي په دې کې ځکه د نبی عليه السلام په دین باندې اعتماد اوچت شو او د منافقانو د پروپاګاندا د وجنه د يهودو د پروپاګاندا د وجنه وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس وكذلك او دغشان سو مخکې ستیر شوي دي كما فضلكم الله بالتحويل القبلة څنګه الله رباني فضیلت کړی دی د قبله په تحویل باندې كذلك جعلناكم امه وسطا درس الله تعالی تاسو پر امت درځولې كذلك دسي څنګه الله تاسو پر کړی قبله دل بدل کړلا یو حدیث راځي بیت المقدس کې مصطفی 50000 باندې دی ضعیف حدیث کې راځي فضائل دي او بیت الله کې په 1 लाख باندې په دې کې فضیلت راغی نو كذلك دا شان جعلناكم من تاسو درځولې امه یوډلا یو امت وسطن دا وسطن په معنی دي وسط په معنا د عدولا او خيارا عادلان او ورع معنا د اعلى باندې او د افضل باندې راځي لکه حدیث راځي بخاری کی روایت ده فاسالوه الفردوس الله جنت الفردوس واړي فانه اوسط الجنه واعلاها زکدا اوسط جنت او اعلى جنت نو اوسط په معنا د اعلى باندې د ورع باندې نو كذلك جعلناكم امه وسطا دغه سمون تاسو ګرځولې امه وسطا ورع تاسو چې ورع نو ورع خلق بیا گواہی کوي بیا ولې تكونو کلام تعاقبت تبارشی لتكونو انجام بداشي لام عاقبت ځکه بلام کې دوا احتمالات دي یو د لام عاقبت ته لتكونو عاقبت بداشي تكونو شیبتا سو شهدا گواهان الناس بخلق باندې قیامت پر ورځ باندې چې ورای نو ورځ سره گواہی کوي نو قیامت پر وتا سو گواهان
څنګه گواہی کوي؟ نو حدیث راغلی دی چې نوح علیہ السلام راوغتل شي، یدعى نوح، بخاری کی روایت ده، نوح علیہ السلام راوغتل شي. الله ورته چې هل بلغت یا نوح؟ نوح علیہ السلام دا دعوت رسولې ده، تبلیغ دکړه و چې نعم یا الله ما بالکل دعوت کار کړی ده. نو الله ورته چې گواهان دي څوک دي؟ څوک بدل گواہی کوي؟ نو هغه ورته چې محمد و امته، محمد صلی الله علیه وسلم دا امت بزما گواہی کوي. نو قوم به راشي وایي چې هل بلغکم؟ د نوح علیہ السلام تبلیغ کړی دی، به وایي چې نه، انکار وکړي. نوح علیہ السلام ته استا گواهان څوک دي؟ وایي زما گواهان محمد و امته. نو محمد صلی الله علیه وسلم دا امت براوستي شي دا تاسو گواہی وکړي. دي چې گواہی کوي نو دی په گواہی به اعتراض وشي چې تاسو څنګه گواہی کوي؟ په زمانه کې تاسو نه وایي، تاسو ورسره راغلي. جواب دا چې موږ الله کتاب ویلې، د الله په کتاب کې دا خبر موجود و. دا غوړه خلق دې ځکه به دې گواہی کوي د نوح علیہ السلام په امت باندې هم. یو د گواہی د قیامت مراد ده. دویم نمبر د دینه گواہی مراد ده د مسلمانانو په خپل میز کې، د خپل میز کې د مسلمان گواہی مسلمان باندې معتبره ده. لکه دو گواهان برازي گواہی وکړي، د زنا باب کې مسرور گواهانی، لعان کې پنځه گواهی دي. خدا به سړی یو که سړی نو بیا به یو سړی او دوه ښځې وغیره وغیره، حدودو کې به ښځې نه کې نور به دوه سړي وي، دا گواهی نه کېږي که نه. دریم نمبر گواهی په مړو باندې. نبی علیہ السلام ناست دی او صحابه کرام ورسره دی کې یو لاش خلق ویوړو، مړی چا ویوړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم وجبت له الجنه، جنت ولا واجب شو. بیا یو بل لاش وړل شو، نبی علیہ السلام وجبت له النار، جهنم ولا واجب شو. نو صحابه ته پوښتنه کوي یا رسول الله د یو سړي باره کې دی ویل چې دا جنتی دی، بل سړي باره کې دی چې دا لپاره جهنم واجب شو، دا ولې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې من اثنیتم علیه خیر وجبت له الجنه ومن اثنیتم علیه شر وجبت له النار. دا چم چې ښه صفت وکړو دغه د پر الله جنت واجب کو، او دا چم چې بد صفت وکړو الله جهنم واجب کو. انتم شهداء الله تعالی فی الارض، تاسو د الله په ځمکه گواهان یاست، تاسو په گواهی باندې الله فیصله کوي. دا گواهی ته مراد ده. او امت وسط په معنا د بهتر باندې. دیم نمبر وسط په معنا د عادل باندې هم راځي، عادل باندې. نو وکذالک جعلناکم امه وسطا، ګرځولې امه وسطا، عادل امت. نو عادل امت یو د عادل سړي گواهی قبليږي، د عادل سړي گواهی قبليږي. او تاسو عادلان یې، او کله چې په گواه کې د عدالت صفت موجود دا گواهی قابل قبولېږي. دا معنا ده چې تاسو گواهان یې، د دې وجه نه وتا تاسو عادلان یې، نو په خلکو باندې گواهی کوئ، دا عادل سړي گواهی قبليږي. او دوی معنا په دې کې دا ده، دوی معنا چې تاسو غوړه خلک یې غوړه، نو بیا د شهدا معنا دلته د معلمین شوی ده. نو معلمین معنا دا وکذالک جعلناکم امه وسطا، دا سم تاسو ګرځولې یو غوړه امت، لتكونوا شهداء على الناس، پر تاسو معلمین چې د خلکو لپاره خلکو د دین وخایي. نو شهدا کدا وسط معنا منو کو عادلان، بیا شهدا په خپل معنا باندې والا، ځکه د عادل گواہی قبليږي. او کدا وسط معنا په بهتر باندې وکي، نه بهتر سره خصوصو کی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. نو بیا معنا د معلم دا چې غوړی نو غوړی تاسو بیا معلمین، بیا علماء خلکو ته خیر خای، معلمین الناس الخير. دا معنا شو. نو یا په دنیا کې گواہی، یا په آخرت کې، او علم په دنیا کې. ويكون الرسول عليكم شهيدا، او شو پیغمبر پتا سونه گواه. او زمون امت باندې وسو گواہی کې پیغمبر به کوي، او دا گواہی پیغمبر دنیا کې هم کړی دا. کله چې حجۃ الوداع کې نبی صلی الله علیه وسلم دا اوږده خطبه ویلا او د دین ورته بیان کو، نو پاسې دو عرفات په میدان باندې، یا ایها الناس، اے خلق واوري، هل بلغت، تبلیغ مې وکړو، هل بلغت، درې ځلې ورته ویل چې آیا تبلیغ مې درته وکړو؟ ټول صحابه ویل یا رسول الله تاسو ته دین مکمل را ورسو. الله آیت نازل کړ، یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. نو نبی رسول الله یا الله ته به گواشه، ته به گواشه زکات دی کومن الله، نو ته به گواشه چې قیامت کې بیا مخالفت نه کوي، نو دا گواہی الله په قیامت کې کوي. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله باندې گواہی کوي، او رسول الله دا گواہی نه انکار نشو کولای. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وذا تفصيلي جواب ده چې کوم خلکو اعتراضونه کول داغي جوابونه، او حکمتونه اوس پدې کې بیان چې کوم حکمتونه پدې کې دي. نمبر 1 وما جعلنا القبلة، موږ نه ګرځولې قبله التي كنت عليها، كنت ده انت په معنا باندې، او كنت ده انت په معنا باندې استعماليږي، لکه كنتم خير امه، انتم خير امه، تاسو غره امت یې، او یا كنت عليها چې ته اوس په هغه باندې من قبله نه ګرځولې، هغه چې ته اوس په هل باغې باندې موږ کې
الا مگر اول حکمت تحویل قبل وارا لنعلم چې منګه ښکارو لنعلم لنميز چې منګه ښکارو من هغه څوک یتبع رسول یا لنختبر چې امتحان والو من دا چا یتبع رسول چا تابع دي د پیغمبر من دا چا ينقلب على عقبيه چې هغه اوري په خپل کوند باندې په خپل شابانه او د تحویل قبله یو حکمت ده چې په دې کې متبع سنت او مخالف سنت پته ولګي چې کوم څنګه پیغمبر باندې کمه نه وي یو حکمت ده وان كانت لكبيره ان تم المخفف من المثقل ده ان خبر کې چې کله الله مراشي به د مخفف من المثقل ده ان په معنا کوي وان كانت يقينا دا تحویل قبله لكبيره ډیر ګران کا لثقيله ډیر درون الا مگر الذين كفروا باندې ګران نه هدا الله چې الله توفیق ورکړي هدایت توفیق تموي وما كان الله ليضيع ايمانكم حيي بن اخطب دا چې نبی رسول الله مسخر دے د صفیہ رضی الله عنها بلال دے يهودي مرده د ګورو نذیر سردار دے دا ډېر خاور کله چې قبله بدل شو لاله دغه زموږ خیال دا چې زموږ قبله ته مونږ کو نو زموږ دین ته راوړل دا واپس لاړو نو ولتا سو دې سړي ته تاسو کې نبی رسول الله یاد ورته دې پیغمبر ته تاسو کوي دا اول اسمیاشت کوم زموږ مشرانو دې قبله ته مونږ کړې دي اوس پات شي وي دي بارے کې تاسو خیال دی ها دا اول زموږ دې مشرانو بیت المقدس ته مونږ کړې دي اوس په حالو پات دی او دا توفیق ملاو نشو چې هغه بیت الله ته مونږ کی یا دا چې تاسو کوم مونږ کړې دي اوس دا اول اسمیاشت ورځ د پنځه مونږ کول د دې وسه پوزیشن دا به شي کنه وي شي دا مسلمانانو دا غټه اعتراض دی ورا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی دې منځونو سبا سکو الله تعالی او ما قال الله ند الله تعالی یذع ایمانکم چې تاسو بخاری کتاب التفسیر کې دا راوړل د حدیثو ایمانکم معنا صلاتکم منز دلته صلات مراد منز دی ایمان مراد منز دی لیذع ایمانکم چې منز دای کې الله قبول کړی دي دا هغه په صحیح طریقه باندې شوی ان الله عاشق الله بالناس فخلق باندې رؤوف خام شفقت کون کې رحیم همیشه مهربان دی